یو یخ جوس راوړه وروره. په دې روژه کې یخ جوس څه کوي؟ شرم دی. په دې خلکو کې اوس هیڅ شرم نه دی پاتې. آدم وروره، غلطي په غلطي سره نه سمیږي. څنګه سمیږي ملا صاحب؟ آدم وروره، په اصل کې دا چې زموږ دا ملګری غلط کار کوي زموږ نیمګړتیا ښیي. لومړی باید ښه چلند وشي، ښې خبرې وشي، وپوهول شي. له هغه نه وروسته د ښه کارونو تمه وشي. یعنې څه اوس ګناهګار هم زه شوم ملا صاحب؟ آدم وروره، ته زموږ مشر یې، ته باید له موږ نه ډېره حوصله ولرې. سمه ده سمه ده. اوس نو زه دې لنډه غر ته ووایم چې دارو دې شه، هغه هم د روژې په دې مبارکه ورځ کې. لا حول ولا قوته. ته ولې د هر څه په اړه خراب فکر کوي وروره؟ که هغه سړی ناروغ وي تا یې خو حالت ولیده. د څه شي ناروغ؟ هغه یو لنډغر انسان دی، بې ادبه دی. ودې لیده هغه پرته له دې نه چې څه ووایي لاړه. نه داسې ناشکران ترورې، دلته دوه ځلې یې دننه که. ها سمه ده. لورې ته ماته اصلي خبره وکړه، د خپل زړه خبره وکړه چې زم پوه شم. ته اوس د کار له امله خفه یې وکړه، کومه بله خبره ده لورې؟ اصلي په خیر راغلی لورې. خوشحاله اوسې ترورې. په خیر راغلی. زه بوتیک ته تلم، ویل مې چې تا وګورم. خانو تاسې څه کوئ؟ څه وکړو؟ د دا ډول شیانو په ګنډلو ځان بوخته و ګرانې لورې. ښکاره ته چې سهره هم کار نه لري، زړه یې تنګېږي. رښتیا څه وشول سهره؟ ولې د کار پرېښوده؟ جوړ رانغلو، هغه کار مې خوښ نه شو. په هر حال ګرانې د قسمت خبره ده، کارونه خو ډېر دي. هرومرو یو مناسب کار به درته پیدا شي. اندېښنه مه کوه لورې، موږ در سره یو. د خدای په مرسته سره به هر څه بیرته سم شي. عمر دې لیدلی؟ نه ښوونکیه، نن مې هېڅ نه دی لیدلی. سمه ده. تېره اونۍ ډېره ختیره شوه، دا اونۍ به هم ختیره شي. بلې خاندار مېرمنې سلام. سلام ښوونکیه، ما هم تاسو ته زنګ واهه. عمر ته اندېښمن شوم لکه چې نن ښوونځي ته نه دی راغلی. عمر د کوټې دروازه بنده کړې ده، باندې نه وځي. ولې څه شوي دي؟ که وخت لرې دلته راشه، درته به هر څه ووایم سلیم ښوونکیه. البته زه همدا اوس درځم. مننه کوم. الله الله. ستاسو په اندازې نه دی پاتې، خو که غواړئ 2 ورځې وروستی راوړم. اړتیا نشته، هسې نم له ما سره ډېر ښه نه ښکاري، خو بیا هم مننه کوم. هیله کوم هر کله راشئ. اصلي لورې څه شوي؟ څه خبره ده؟ څه خبره به وي؟ تر څو چې هغه سهره له دې ځای نه لاړه نشي، زه ارامه نه شم اوسېدلی. مورې له کوم ځای نه چې راغلی هغه بیرته باید هلته ولیږو. د هغې ښځې ستونزه کار کول نه دي. ته به ګوره څومره کارونه یې پرېښودل. تل د کار د څښتن نوم بدوي، وروسته به د سلیم لپاره یو لوی مصیبت وګرځي. ته اندېښنه مه کوه لورې، زه د هغې د ورکېدلو یوه لاره پیدا کوم. هغه تر اوسه نه پوهېږي چې میرال څنګه ښځه ده. ستا د هوښیارۍ ته حیران یم. کارونه زموږ په خوښه مخته ځي. دا چې په ما دې باور وکړه ډېر ښه کار مو وکړه. دا چې موږ هغوی ته د انجمن لپاره ځای ورکړه، اوس به زموږ کارونه ډېر ښه مخته لاړ شي.
زه خو وایم چې د وړو کورونو اخیستل پیل کړو. رښتیا وایي موږ باید زرلاس په کار شو. ما مخکې له مخکې نه ارزانه ځایونه په ډاګه کړي دي، خو ته هم نور ځایونه پیدا که. زموږ پلان باید پلی شي، که نه نو ښه کار نه کیږي. اندېښنه مه کوئ، دا چې هغوی ته مې ځای ورکړ د ټولو زړونه مې لاسته راوړل. له دې نه وروسته داسې نشي کېدلی چې څوک زما باور له منځه ویسي. زه په تا باور نه کوم نیسان. تا څنګه داسې چټي شیان څکلي دي ګرانې لورې؟ بس دی، هسې نه هر څوک مانه همدا یوه پوښتنه کوي، څنګه دې وسکل، ولې دې وسکل؟ ما د دې لپاره وسکل چې ماشوم مې ښه شي. کوم کار چې ته باید وکړې هغه د ماشوم لرې کول دي، خو ته په دې کارونو سره هڅه کوي چې خپل ځان ووژنې ګرانې لورې. مور جانې زه او ماشوم موږ دواړه ښه یو، له نیکمرغه زهرجن شوي نه یو. ډېر شکر دی. ته ولې نه پوهېږې؟ فکر مې وکړه خو بله چاره مې پیدا نه کړه. څه مې کړي وای؟ زه همداسې بېغمه لاس تر زنې ناسته وای. نیسان ماشوم لرې که او ځان دې بېغمه که. دا خبره له کوم ځای نه شوه چې د دې بوټو به اوس که ماشوم ښه کېږي. فقط دا خبره درته مهمه ده. البته چې مهمه ده. زه ستا لپاره ډېره اندېښمنه کېږم. نه، تاسې یو هم ماته نه اندېښمن کېږئ. ټول یوازې د ماشوم په اړه فکر کوئ چې دا ماشوم لرې که یا یې مه لرې کوه. تاسې یو هم زما لپاره نه اندېښمن کېږئ او نه خفه کېږئ. هیله کوم زه غواړم چې یوازې پاتې شم. ټوله کیسه همدا وه سلیم ښوونکیه. نه پوهېږم څه وکړم. پوهېږم دا چې عمر خفه شوی او ستا په وړاندې یې داسې غبرګون ښودلی ګرام نه دی. د هغه په عمر هلکان هم داسې یو غبرګون ښیي، خو دا چې تا غوښتي هغه وتښتوې او یو بل ځای ته یې بوځې خندان مېرمنې. کاش چې داسې یو کار دې نه وای کړی. زه باید له عمر سره وغږېږم، که یوازې ورسره خبرې وکړم ډېره به ښه وي. څه ته ګورې؟ عمره دروازه خلاصه که. پوهېږم ډېر غوسه یې. دا چې ځان پسې دروازه تړلې ده ستونزه نه حلیږي. بله دا چې مور د ځینې کارونه ستا د ښه والي لپاره کړي. عمره هیله کوم دروازه خلاصه که. عمره زر کوه دروازه خلاصه که چې سلیم ښوونکی در سره خبرې وکړي. زه نه غواړم چې تاسې یو هم وګورم. که غواړې موږ یوازې پرېږدې، موږ یوازې خبرې کوو. عمره زه پوهېږم چې له سخت حالت سره مخ شوی یې، خو په غوسې او کرکې سره ژوند نه کېږي. همدارنګه که خندان مېرمنې هر څومره غلط کار کړی ستا د ښه والي لپاره یې کړی. زما خبره ومنه. نوره نو دروازه خلاصه که. سلام علیکم. وعلیکم سلام. خیرات دی ادمه؟ خیرات دی عثمانه. زه له شر سره کار نه لرم. موږ ستا مراد زوی روژه ماتي ته وغوښته، خو هغه غونډه منډه پلمه کړه. یعنې موږ وویل که ته لاړ شي ورته بلنه ورکړي. ژوندی دې اوس یو خیر کاري وکړه، موږ هم باید ونازوو. زه بخښنه غواړم، هېڅ چاته د زارۍ لپاره نه ورځم، هغه هم بیا خپل زوی ته. هو عثمان رښتیا وایي ملګرو. شرم نه دی چې په دې عمر کې خپل زوی ته د زارۍ لپاره لیږئ. یعنې وایه چې زه دا کار نه کوم همداسې؟
هی زما د سر عقله لکه چې د لوږې تاثیر دی دا ځل یې ناوخته کار وکړو ملګرو خپلو مېرمنو ته خبر ورکړئ چې مسله له شکران سره شریکه کړي هغه مو راته قناعت ورکړي ژوندی اوسې ادمه ښه خبره دې ولا وکړه لورې خواړه مې درته تیار کړل لوښي مې هم ومینځل پام کوه راته ونه وایه چې زه کار کوم ژوندی اوسې ترورجانې په دې روژه کې مې په زحمت کړی حق دې وبخښه دا څه ډول خبره ده د څه شي حق البته هر وخت چې د اړتیا درلوده زه در سره مرسته کوم ګرانې لورې خو د نورو په خبرو مه غولېږه هغه ماشوم نه ترورجانې هیله کوم داسې فکر مه کوه زه له خپل ماشوم نه تېرېږم یوازې ومې غوښتل چې هغه صحتمند شي ما هر څه له هغه نه د خلاصېدلو لپاره نه د هغه د صحتمندۍ لپاره مې وکړل زویا زه خپل زوی پسې ډېره خفه شوې وم ته ولې کور ته راغلې ما کار پرېښوده ولې تا پسې ډېره خفه شوم ومې ویل چې داسې نشم کولی ځکه ترې راغلم اندېښنه مه کوه زه ځان ته بل کار پیدا کوم اوف د ماښام لپاره شوروا تیارېږي خوښېږي مې داسې ښکاري چې نن ماښام ډېره ډوډۍ خورم هغه د ځوانۍ په دې مهم عمر کې له داسې یو حالت سره مخ شوی چې زغمل یې ورته اسانه نه دي هغه هم یو داسې حالت چې هغه یې تمه نه درلوده ما ونه غوښتل چې هغه زیان وویني نو ځکه مې هغه ته ونه شو ویلی خو ته یې باید ورته ووایې که ته هغه ته خپله سکه مور ونه ښیې نو هغه چې په تا کوم باور لري هغه به له لاسه ورکړي د عمر سکه مور څوک ده عمر حق لري چې په دې پوه شي څه دې ویل عالیه مېرمنې د نن لپاره هم دومره بسنه کوي ښوونکیه دا زما او د عمر مسله ده له مرستې نه مو ډېره مننه کوم نورې نو خپله حلوم خندان مېرمنې ته اوس په دې حالت کې نشي کولی چې دا مسله حل کړې که ته زما خبره ونه منې نو کیدای شي چې د عمر حالت نورم خراب شي آن کیدای شي چې خپل ځان ته زیان هم ورسوي زه نه غواړم چې تاسې وګورم عمر عمره زویه دروازه خلاصه که عمره دروازه خلاصه که لکه چې په ځانې څه کړي عمره دروازه خلاصه که عمره دروازه خلاصه که که خلاصه یې نه کې زه مجبورېږم چې په زوره یې خلاصه کړم غږ یې نه راوځي عمره زویه ته ولې زما خبره نه اوري ما یوازې پرېږدئ عمره دا حالت به تر څه وخته دوام پیدا کړي له چا سره خبرې نه کوي دروازه ځان پسې بندوي غواړي چې یوازې پاتې شي داسې چې دا د کوټې کلي له ځان سره اخلم سمه ده
که تاسې هغه ته خپله سکه مور او کورنۍ ور ونه ښیې مېرمنې او په دې کیسه سم پوه نه شي نو کیدای شي چې هغه په رښتیا له لاسه ورکوي نه هیڅ کلم نه د هغه مور زه یم ماشومانو لومړی ځل ولم وروسته بیا تاسو ولولئ الف ب ت س جیم ه خ دال زال ر ز سین شین ماشومانو اوس یې تاسو ولولئ قدرې غلط لولي ماشومانو د زده کولو په وخت کې هر څوک غلطي کوي که څوک غلطي ونه کړي نو بیا استادان اوزګار پاتې کیږي په هر حال قادره ته یې له سر نه ولوله وګورو چې څنګه یې لولې الف ب ت س جیم ه خ دال زال ر ز سین شین صاد دوات دوی زوی عین غین آفرین سم دی ولوستل زر کوي ټول یو ځای ولولئ سمه ده زه یې اورم پایلې کوي بله مورې زویا ته څنګه یې زوی جانه ښه ښه یم مور جانې کار کوم خدای دې در سره مرسته وکړي زویا زویا دلته د روژه ماتي لپاره چمتووالی نیول کیږي ټول راځي زویا ته هم راشه سمه ده بله دا چې فکر به دې هم لږ ښه شي زه ډېر کار لرم مورې زویا کار خو نه خلاصیږي زما لپاره زویا بله دا چې زه خو تا په بل ډول نشم لیدلی سمه ده مورې ګورو به که کارونه مې خلاص شول نو بیا درځم او هو یوازې ستا لپاره درځم سمه ده زویا مننه کوم زه خدای دې مل شه څوک راغی په خیر راغلی مراده زویه خوشحاله اوسې کاکا په خیر راغلی ښاغلی مراده خوشحاله راغلی مراده خوشحاله اوسې څنګه ژوندی اوسې ښه یم مراده په خیر راغلی وروره څنګه یې ښه یم ژوندی اوسې ته څنګه یې ډېر شکر دی مراده زویا زه پوهېدم چې ته راځې زر کوه زویا د پلار لاسونه دې ښکل که نه ځم مورې هغه ان زما مخ ته هم ونه کتل مورې مراده دا ځان وخت نږدې دی زر کوئ تېر شه کښېنئ زر کوه تېر شه کښېنه تېر شه راځه دلته کښېنه زه ځم لاسونه مې مینځم بیا راځه سمه ده ښاغلی عثمانه ته اوس ښه کار کوې هغه له هغه ځای نه تر دې ځایه راغی تا یو ځلې هم د هغه بېچاره مخ ته ونه کتل مور مې رښتیا وایي پلاره ستړي مې شخوه دې ورسره کړې وه تر څو چې هغه رانشي د هر څه لپاره له مانه بخښنه ونه غواړي زه یې نه بخښم صبر راکې خدایه څنګه یې مراده خوشحاله شوم چې ته مې ولیدلې ډېره مننه اصلي ښه یم هغه
له تا نه مې یوه پوښتنه کوله ووایه. په هوټل کې سهرا ته تا کار پیدا کړی و؟ هو. هغه کار یې ولې پرېښوده؟ یعنې زه اندېښمنه شم چې هغې خوراکي څه ستونزه درلوده ولې یې کار پرېښوده؟ نه زه پوهېږم کومه خبره نه ده شوې. زما په اندا چې هغه د سوریې نه ده، له دې هېواد نه ده، له ځینو ستونزو سره مخ شوې ده اصلي. پوهه شوم، مننه کوم. دا ښځه هرومرو کومه خبره پټوي؟ که ما هم دا خبره په ډاګه نه کړه نو زما نوم به مسله نه وي. وروره وخت لږ پاتې، زه هم زما ځان کوم. سمه ده احمده. سمه ده، د خدای په امان. د خدای په مخه دې ښه شه. سلام. وعلیکم سلام. سلام نیسان. سلام. څنګه یې، ښه یې؟ ښه یم، ژوندی اوسې. څه ته اړتیا لرې؟ نه. که څه ته مو اړتیا درلوده ووایئ. ټولو ته ښه اشتیا غواړم. دارو مه شه. پلارو ته یې دواړه څنګه وږي شوي دي؟ همدارنګه دا خواړه خو ستاسې دواړو ډېر خوښیږي. سلام علیکم. دارو موشه. خدای دې قبول کړي. امین. مننه کوم. لورې ته ولې شوروا نه خورې؟ صبر وکړه، تا خو هېڅ شوروا نه ده خوړلې. وخوره. ستا له امله دې حالت ته ورسېدو. زما له امله ما څه کړي؟ یاوره نور نو غلی شه، زما فکر کول ته خان جوړه دی. پیدا مې که دا چې موږ باید څه وکړو، پیدا مې که. څه کوو؟ د روژې ټیکه لیپلورو یاوره. سمه ده، دا کار څنګه وکړو؟ البته چې ستاسې په داش کې پخوو. خو مور مې په ما باور وکړه، مور به دې زموږ له کار نه هېڅ خبره نه شي. د شپې چې ټول ویده شوه هلته ځو، ټیکلي پخوو او د ورځې بیا پلورو. څنګه فکر دی؟ ها څنګه فکر دی؟ ډېر ښه فکر دی. ډېر ښه فکر دی. احمده، نیسان د نن شپه زموږ کور ته لاړه شي. سمه ده؟ سمه ده.
چې خواخوي لاړه دي شي. ماښام په خیر. مننه کوم. ژوندي اوسئ. هر څه ډېر خوندور و. مننه کوم. ته چې ونه اوسې خوند نه کوي، همداسې ده. داسې مه کوه. زه وایم که سلیم ښوونکي ته رښتیا ووایو کیدای شي هغه ورسره مرسته وکړي خندان مېرمنې. دا خبره هیره که هیڅوک باید په رښتیا پوه نه شي. خو ته نور رښتیا له عمر نه نشي پټولی. خوښه دی چې ته یې قبلوې او که نه. زه همدا اوس هم عمر ته رښتیا وایم. لاړه شه او ورته ووایه ما نه شو کولی چې ته مې ساتلی وای ځکه مې د جومات په انګړ کې پرېښودې. او دا هم ورته ووایه که خندان مور دې نه وای نو ته به اوس وخته مړ شوی وې. او ورته ووایه ما نه شو کولی چې ته مې ساتلی وای ځکه مې د جومات په انګړ کې پرېښودې. او دا هم ورته ووایه که خندان مور دې نه وای نو ته به اوس وخته مړ شوی وې. که عمر ما ونه بخي خو ما کومه بله چاره نه درلوده. نه عمر به زما په حالت پوه شي، ما به په حقه وګڼي. نور نو هغه باید پوه شي چې زه سکه مور یم. ما په ارامه پرېږدئ. غواړم چې یوازې واوسم. ما پوښتنه کوله چې څه ته خو به اړتیا نه لرې. زه هېڅ شي ته اړتیا نه لرم. لرې اوسه، شاته لاړ شه. سمه ده، ارامه اوسه، ارامه اوسه. زه هر څه د دفاعي ټکی ږدم، هر څه ختموم. ملا صاحب پوه شوې؟ داسې مه کوه، داسې مه کوه، پوه شوې؟ غوسه یې، خو داسې مه کوه. د خدای هیڅ بنده حق نه لري چې په خپله ځان ووژني. همدارنګه ته فکر کوې چې ځان وژنه د خلاصون لاره ده، خو داسې نه ده. دا چې زه څومره ځورېدلی یم ته چېرته پوهېږې؟ څوک چې نه وي ځورېدلی هغه ته دا خبرې اسانه دي. دا چې زه په دې نړۍ کې څومره دردېدلی یم ته پوهېږې؟ سمه ده، نه پوهېږم، خو دا دی وګوره ته ځوان سړی او روغ رمټ یې. که ویې زغمې هر حالت سره مبارزه کولی شي.
له تا سره دا ښه ښکاري چې ډارانو کسانو غوندې ځان وژنه وکړي؟ زه نور صبر نشم کولای، د زغملو تاوان مې نور نه دی پاتې. ډېر ستړی شوی یم، پوهېږې، ډېر ستړی شوی یم. خوشي که ولې دې زما مخه ونیوله؟ پریښی به دې وم چې مړ شوی وای، بېغمه شوی وای. ولې دې زما مخه ونیوله؟ ولې؟ که په مړه کېدلو سره بېغمه کېږي نو پرېښودلی مې، که کوم چا خپل ځان ورته غورځولی نو تا به څه کول؟ خو یوازې دومره توپیر شته، ته د ځان وژنې په ګناه هېڅ نه پوهېږې. په دې وخت کې چې یوه قهوه وسکو زویه، هغه هم چې مور دې تیاره کړي. رښتیا وایي مورې، خوندوره قهوه تیاره کړه چې ویسکو. سمه ده زویه، لږ کار لرم، هغه مې چې خلاص که تیاروم یې. نه په تا کې کومه خبره شته؟ له هغه ځای نه چې راتلې حالت دې ښه نه و. هرومرو بیا کوم کار کړی چې د هغې تندی داسې تریو دی. څوک چې زما په حالت پوهېږي نو په خپلې ګناه پوهېږي. زه هیڅکله هم له خپلو بچیانو سره یو ځای په ارامه او خوشحاله فضا کې ډوډۍ نشم خوړلی. ها کله مراد سره پخلا شي څه به وشي؟ بیا هم هماغه خبره کوي. زه د هغه پلار یم مېرمنې. دا چې دومره ډېر غواړي زما لاسونه دې ښکل کړي، فقط ما ویلې چې نه ده راځي. د هغه بیچاره غرور دې خراب که، ډېر فشار دې پرې راوړ، هر ځل یې ګناهګاره ګڼې او زړه یې ماتوي. ښاغلی عثمانه پلاره، نور نه ته مې مور په حقه وګڼه. مور مې ډېره ښه خبره کوي. ته او مراد دواړه بې ځایه غرور کوئ پلاره. که ته یو قدم واخلې هر څه به سم شي، خبره به خلاصه شي. د دې لپاره چې ستا پام واړوي، د دې لپاره چې ستا زړه بېرته لاسته راوړي، هر څه چې له وسې پوروي هغه کوي. لږ صبر وکړئ، زه بیا ګرم شم. همداسې ده، سمه ده. ته څه وایې چې هغه دومره کارونه یو ناڅاپه د څه لپاره وکړل؟ د دې لپاره چې زما پام ځان ته واړوي. شکران مېرمنې. هغه پلاره، نو د څه لپاره به یې کړې وي؟ زه ته راووته ځم، ورته ووایه چې قهوه تیاره نه کړي. پلاره زه هم ځم. ځه کښېنه. هر څومره چې غواړې دلته اوسېدلی شي. د خوراک په اړه فکر مه کوه، څه چې د زړه غواړي ووایه. د روژې لپاره مه شرمېږه، سمه ده؟ سمه ده، ژوندی اوسې. څه غواړې؟ یو ګیلاس اوبه که راوړې. سمه ده. تر اوسه دې نه ده پیدا کړې؟ پیدا کوم یې، پیدا کوم یې. پیدا مې کړه. خلاصه شوه. باید خلاصه شي یاوره. زرکه به راځه.
دا چې خوندور او ښایسته ټیکلي پاخه کو لومړی باید د یاترولو چې ټیکلي څنګه پخیږي پوه شوې یاوره پوه نه شوم یوکساله باید ویلي دې وای چې پوه شوم بله دا چې ماته باید استاد ووایي زر شه سمدلاسه د شاګرد په توګه کار پیل که زرکبه زه چې څه کوم ته یې وکړه اوس نو زمونږ ټیکلي تیار شول یوکساله هغه یعنی استاده دا ټیکلي راته لږ بل ډول ښکاري بل ډول خو ته یې یاوره په استادې باور وکړه ته شاګرد یې شاګردان نه پوهېږي د یو سال پروژه او د یاور پروژه د روژې لپاره په بریالیتوب سره سرته ورسېده دې ته نوي ماډل ټیکلي وایي دې ته فاتح خدایا هغه هلک چیرته دی سهار په خیر اصلي سهار په خیر خیرت دې څنګه د لاره غلطه کړه د زده کوونکو یونیفورم پسې راغلم هغوی نن سیالی لري سمه ده ما تیار کړي لومړی سیالي ده که نه هو هغوی به څومره خوشحاله وي سلیمه ډېر خوشحاله دي زه هم د هغوی په اندازه خوشحاله یم ګورو چې څه کېږي هغه تېره ورځ مې له سهرا سره خبرې وکړې ویې ویل چې کار یې پرېښی دی زه م ورته ډېره خفه شوم زه هم همدا فکر کوم چې هغې ته باید یو مناسب کار پیدا کړم داسې یو ځای باید وي چې موږ ته نږدې وي او معلوم وي ښکاره ده په استانبول کې هر ډول خلک اوسېږي رښتیا وایي که موږ ته نږدې وي ښه کار کېږي مننه کوم د زده کوونکو لپاره د یو لوی کار وکړه هیله کوم هېڅ خبره نه ده سلیمه په خوشحالۍ دې واغوندي زه ځم د خدای په امان هغوی ته د بریا هیله کوم چې موږ ته نږدې وي حسینم سهرا میرمنم هم دا غواړي زموږ شا نه پرېږدي زه دې نه پرېږدم سهرا نه دې پرېږدم پرون یې همسنګ ته لاړم پته مه شوم چې علي راشي وروسته بیا ناوخته شوه خیر دی لورې نن به لاړه شې حسینم پرون د نیسان څنګ کې ډېره ګڼه ګوڼه وه که څنګ ته یې لاړه شم نو پوهېږم څه ورته ووایم داسې مه وایه لورې
نیسان مورال ته اړتیا لري که ته لاړه شې د هغې زړه به لږ ارامه شي همدا به څه نه کوي آمنې په خیر راغلې مهرباني وکړه کښېنه انشاءالله خیریت خو به وي چې په دې سهار کې دلته راغلې والله چې هېڅ خیریت نه دی شکران خورې ته خو پوهېږي چې ما کور د بانک په پیسو اخیستی و هو یعنې کور ګراو دی او مې نه شو کړی چې پیسې یې ورکم اوس له بانک نه راته زنګونه راځي که زه د بانک پیسې ورنه کم نو بانک به زما کور ونیسي یعنې کومې پیسې چې مې بانک ته ورکړي هغه ټولې سوځي هی الله ښه سمه ده څه کوې نه پوهېږم زه د همدې لپاره راغلی یم ستا زوی په دې کارونو پوهېږي که څنګ ته یې لاړ شو هغه به راسره مرسته وکړي البته ګرانې مرسته به در سره وکړي همداسې نه ده ښاغلی عثمانه البته داسې چې ده نو ته به موږ د مراد دفتر ته بیایې چې هغه سره ووینو خدای دې در نه راضي شي خورې ستونزه به په خیر حل شي اندېښنه مه کوه نیسان جانې سمه ده کېدای شي تر اوسه ما په تا پام نه وي کړی خو له تا سره ژمنه کوم چې له دې نه وروسته په تا ډېر پام کوم او تل دې څنګ کې اوسېږم یوازې پرته زما له خبرولو نه کوم کار مه کوه هیله کوم مخکې دې هم ویلي و چې په ما ډېر پام کوې خو داسې دې ونه کړل کوم کار چې ته نشې کولی له ما نه دې کولو تمه مه کوه نیسان سمه ده پوهېږم رښتیا وایي خو مو نشته حالا در باندې ناوخته کېږي هر عمر ځینې انسانان ستا مرستې ته په تمه دي هر څنګه چې وي هغوی له موږ نه ډېر مهم دي کوم څه غواړې عمره زه هیڅ هم نه غواړم علي ترورې نور نه بس دی ووځه بله سلام زه غواړم چې ستاسو د پخوانۍ کارکوونکې صحرا په اړه معلومات ترلاسه کړم د سوریې اوسیدونکې ده صحرا میرمنه هو سمه ده تاسې څوک یې غواړئ په څه باندې پوه شئ هغې زموږ شرکت ته د کار کولو وړاندیز کړی و ښکاره ده دا چې هغه بهرنۍ ده او کار کول یې پرېښه اندېښمنه شوم